ایرانیانو خپلو ښځو ته 40 کاله وروسته اجازه ورکړه چې لوبغاړي ته لاړ شي او د فوټبال لوبې له نږدې څخه وګوري. خو ولې څه پېښ شوي وو چې دوی اجازه نه ورکوله؟ څه لامل و چې دوی یې د لوبغاړي تګ څخه منع کړې وي؟ سلامونه پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټیکنیکل عرفان، زه یم ستاسو ورور عرفان. ویډیو تر اخره وګورئ چې په لامل یې پوه شو. ایرانی انجونی 40 کاله وروسته لوبغاړي ته ولاړې. ایران حکومت ښځو ته د فوټبال په ورزشي لوبغاړي کې اجازه نه ورکوله چې لوبه له نږدې وګوري. خو تر 40 کلنې بندیز وروسته پرون لومړۍ ورځ وه چې ایراني ښځې لوبغاړي ته ولاړې او لوبه یې له نږدې وکتله. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون پر ایران ډیر فشار واچوه چې انجونې دې د فوټبال لوبه له نږدې وګوري. د ایران او کمبودیا ترمنځ پرونۍ لوبې ته د نارینه‌وو ترڅنګ په زرګونه ښځینه مینهوال هم ورغلي وو. د دې لامل دا کیدی شي چې 40 کاله مخکې داسې لوبې چې کېدلې او ایرانیانو چې هلته د هغه وخت دغه دیموکرات ګوند چې کله واکمني په لاس کې لرله، نو هغوی دا ښځو ته زیاته ازادي ورکړې وه. نو دا لامل شو چې ایران په یو فاحش ملک باندې وګرځېده. نو هغه څخه وروسته کله چې د یو حزب حکومت ایران کې منځته راغی، نو انجونې یې له ډیموکراسي څخه منع او د زیاتره هغو کنسرتونو، نایټ کلبونو او د لوبو د لیدلو څخه منع کړي. دا هغه لوبغاړي، هغه نجونې دي چې 40 کاله وروسته دوی وکولی شول چې ګراونډ ته لاړې شي او د فوټبال لوبه له نږدې وګوري. بیا هم ایرانیان او ټول په دې زیات خوشحاله وي، ان تر نړیوالو رسنیو پورې دا خبر رسېدلی. ګلنو دوستانو، د لا ښه، کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. مننه.